بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات ګران کتونکو ګران مینوالو، ستاسې ورور سباوون ننګرهاري نن ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لکه څرنګه چې تاسو ټول ته څرګنده ده، خدای پاک خپل یو ضعیف مخلوق، دومره ضعیف چې په سترګو باندې نه ښکاري، په دې دنیا باندې مسلط کړ. په نتیجه کې د دنیا ټول ماډرن او عصري نظام یې فلج کړو. د دنیا دا څنګه نشته دی چې هغه دې څخه اغېزمنه شوي نه یا متاثره شوي نه، چونکې انسان د دنیا د هرې څانګې مرکزي څرخ دی او د خدای پاک له لورې ورکړل شوي نعمتونو او علم په برکت باندې هغه د دنیا په هره برخه کې منځنی رول لوبوي، او هغه هم د تعلیم او تعلم په برکت باندې. خو بدبختانه چې د دې وبا د دې وایروس له امله د تعلیم او تعلم دا څانګه هم اغېزمنه شوې ده. مدارس، مکاتب، پوهنتونونه ټول بند شوي دي. یو شمېر هیوادونو کې آنلاین درسونو طریقه یا آنلاین درسونو زمینه برابره شوې ده، خو بدبختانه چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې دا زمینه لا نه ده برابره، او کوم پوهنتونونو چې دا زمینه برابره کړې ده یا په کوم ځایونو کې چې دا طریقه اختیار شوې ده، په هغه ځایونو کې د انټرنیټ کیفیت دومره ښه نه دی چې صحیح سالمه ګټه ترېنه واخیستلی شي. زه هغه پوهنتونونو استادانو ته کوم چې انټرنیټ یې صحیح هغوی نه یو درخواست لرم، او هغه دا دی چې استاد دې ته نه وایي چې صرف او صرف لیکچر ورکړي، استاد دې ته وایي چې هغه لیکچر ورکړي او په دې خبره باندې ځان مطمئن کړي چې دا لیکچر زما شاګرد واورید او د ده په زړه کې کېناسته. استاد دې ته نه وایي چې هغه صرف او صرف په دې خبره باندې ځان مطمئن کړي چې زما خو خپله فریضه انجام کړه، ما خپل رول ادا کړو، ما خپله غاړه خلاصه کړه، بلکې استاد دې ته هم وایي چې هغه خپل شاګرد ته د ارادې او د عمل قوت او روحیه ورکړي. زه به تاسو ته ورکوټی شان مثال به درکړم، او هغه دا دی چې یو ښار دی، اول ته یو میل دی، هغه 1000 ټنه وړه جوړوي، او په دې ښار کې 1000 کورنۍ دي، او هغه 1000 کورنیو کې هر یو کې 8 یا 9 غړي دي، او دا 1000 کورنۍ لوږې او تندې سره مخ دي. نو که چیرې دا میل نه موږ دا 1000 ټنه وړه راواغستل او په دې 1000 کورنیو کې تقسیم کړل، نو موږ دا ویلی شو چې دې میل 8000 یا 9000 کسان یې د لوږې د مرګ څخه بچ کړل. خو که چیرې یو متدین استاذ وي، د دین او د وطن وعدو ته ژمن وي، په خپل مضمون باندې پوره حاکمیت لري، د ایثار او قربانۍ ماده پکې وي، هغه که چیرې صرف د 1 غنټې لپاره خپلو شاګردانو ته سبق ورکړي، نو موږ داسې ویلی شو چې هغه د دې وطن ټول نسل یې وژغورو. یو بل مثال به تاسو ته درکړم، هغه دا دی چې که چیرې انسان یو ماشینه جوړه کړي، یو ټوپک جوړ کړي، او هغې له داسې جاغور ورکړي چې هغه کې 10,000 ګورۍ پکې راځي، نو موږ دا ویلی شو چې دا ماشینه یا دا ټوپک تر خپل آخر مرمۍ پورې 1000 کسان یا د هغې نه هم زیات وژلی شي. خو که چیرې یو نااهله بېدینه د خپل وطن او د خپل دین وعدو ته ژمن نه وي، هغه انسان یا هغه استاذ چې په خپلو مضامینو باندې حاکمیت نه لري، هغه کې د ایثار او د قربانۍ ماده نه وي، او هغه خپل شاګردانو ته تدریس وکړي، نو موږ دا ویلی شو چې د دې وطن ټول نسل یې د منځه یوسو. ځکه چې په ظاهري بڼه باندې خو به هغه ځوانان ژوندي ښکاري، خو په معنوي توګه باندې به هغه ټول به مړه شوي وي.
زه له وزارت معارف څخه دا درخواست کوم څو زر در زره د همدې کرونا وبا کې آنلاین تدریس زمینه برابره کړي څو زمونږه دا معنوي پانګه یعنی ځوانان مونږ وژغورو څو د دوی وخت فضول لاړ نشي او په آخره کې د پوهنتونونو ټول ریسانو صاحبانو څخه دا درخواست کوم چې تاسې د دې محصلینو لپاره غریبو محصلینو لپاره د دې د 3 میاشتو فیس معاف کړئ که معاف کولی نه شئ بیا یې ورته نیم کړئ ځکه چې دوی غریبان ټول له لوږې تندې بیچارګۍ سره مخامخ دي او که چیرې موږ داسې ونه کړل نو زمونږ دا معنوي پانګه زمونږ راتلونکی نسل به زه دا ووایم چې دا به ویسټ شي فضول به شي او بیا به همدا د پوهنتونونو رئیسان او همدا وزارت معارف به یې ذمهوار وي ډېره مننه ستاسې نور سبو ننګرهاری